مرکز جامعة التحصیل القرآن دینی مدرسې څخه 138 تنه له ناظرې حفظ لوی او کوچني دورې څخه فارغ شول. د جامعة التحصیل القرآن دینی مدرسې محتمم مولوي زکی د معلوماتو له مخې چې تېره ورځ د لغمان ولایت مرکز اړوند د چلمټۍ په سیمه کې د 19 جملې څخه 7 تنه د حدیثو له دورې، 12 تنه له وړې دورې، 10 تنه د قرآن کریم له تفسیر، 2 تنه له حفظ او 50 تنه له ناظرې د نارینه‌و له جملې نه 14 تنه حافظان او 55 تنه له ناظرې څخه فارغ شول. هغه غونډه چې په همدې موخه په یاده مدرسه کې جوړه شوې د مهتلام ښار جامع مسجد خطیب مولوي عزت الله فیاض، د بسرام د جامع مسجد خطیب مولوي محمد نسیم، مولوي حبیب الرحمن د قرآن کریم په فضیلت هر اړخیزې خبرې وکړې. دوی د یادې مدرسې له مسؤلینو او استادانو څخه د مننې په خوا کې په کورنیو غږ وکړ چې خپل اولادونه په علم سمبال کړي څو روښانه راتلونکی ولري. وایم تبریکي درته سپېڅلو حافظانو دستار مد نبي کړو فصل